هغه ووهلو بچه وباندې چا وهلو؟ جان هغه وهلو. او ماني دې کوم ځای کې وهله د سپندیار ښځه؟ ماني مې دې کوټه دلته دغه شورین ده چېرته؟ دغه ده ښه کوټې ته بیا دننه چای وړه شي د فلته پرته وه دلته چای وړه دغه نه خو کوم دغلته مانی مې رامنډه کړله په صدیقي چې لاس وراچوو صدیق چې مانی مې په چاړه ووهله زیرزمیني وه ټولې سره چې خوارۍ ویشتلي هغه عکسونه موږ سره شته بررسي کې پازده متاسفه چی کوم ځای کې د معلم صاحب راغلو دلته په څه شي دې وهلو دلته چاکو په چاقو دې وهلو بیا د لاندې بوتلو چې اوس تقریبا 15 نفره په دې پیښه کې نیول شوي د قومندانۍ پی همدغه ظالمان راغله غلو په نیت راغله او غلا په نیت راغله او که قتل ته راغله خو مسخت غلا یې مو کړله او قتل یې مو کړه دا د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ د سلطانپور کلی دی چې څو ورځې وړاندې د یوې کورنۍ شپږ غړي چې ماشومان هم پکې شامل وه د یو شمېر غلو له لوري په ډېرې بېرحمۍ سره وژل کیږي د دغه پیښې د څېړلو لپاره موږ هم د سرخرود ولسوالۍ د سلطانپور کلي ته ورغلي یو چې پیښه څه ډول رامنځته شوې د واقعې ځای ته د امنیتي ځواکونو له لوري هغه وسلوال غله هم راوستل شول چې څه ډول یې په یاد کور کې ماشومان ښځه او یو کس په قتل ورسول فیصل د اسفندیار خوری دی د خپل نیکه او د ماما میرمن او ماشومان لپاره پلان جوړ کړی و د پیښې ځای ته څه ډول قاتلین راوستل خپله فیصل د اسفندیار په کور کې کیسه داسې کوي داسې له هماغه دروازه مې ورته خلاصه په دې دروازه لاړه غټه ورته خلاصه کړه په هغې بیا راننوتل د غله هو صحیح ده بچه ته ځه کوم تاکاوی کې بچه کې وته لاندې کې وته مه وایه سوچ مې نور مې وایي زه در سره یم څنګه دې وایي زه در سره یم خراب درته نه کې بچې اوس یو راته وایي بچه که نه ته صبر وکړه چې دی راشي ته بچه شکرالله ماما کوم ځای کې په شهادت ورسېدو هسې ګوته ورته ونیسه نیکه مې هغه ووهلو بچه وباندې چا وهلو؟ جان هغه وهلو. او ماني دې کوم ځای کې وهله د سپندیار ښځه؟ ماني مې دې کوټه دې کې وهله؟ دې کوټه کې وی وهله چا وهله دلته؟ صدیق وهله. ماشومان چا شهیدان کړل په کومه کوټه کې؟ ماشومان متي الله شهیدان په دې کوټه کې متي الله شهیدان کړل دلته چا کوله په څنګه باندې وشي؟ متي الله قاری صاحب متي الله ماشومان دلته شهیدان و قاری صاحب ماشومان دلته شهیدان کړل شي ماشومان کوم ځای کې پراته ول واړه ماشوم هغلته بالښتو کې ورننوتې وه ماني مې چېرته پرته وه؟ ماني مې دغلته وه ماشومان نور الایات دلته وه زینب هغلته وه کلثوم هغلته وه دلته شهیدان کړل دا چا ویشتل؟ دا متي الله دا ولیدل؟ ما په خپلو سترګو قاری صاحب ولیدل خنچه ته بیا سلنسر کوم داسې ډزې کولې سلنسر سلنسر خنچه د چا وه سلنسر دا متي الله سره وه نور نه یم پوه چې چا وه جان آغا هم د امنیتي ځواکونو له لوري دلته سیمې ته راوستل شوی هغه څه ډول دغه کور ته ننوتی او د اسفندیار پلار یې په قتل ورسوی هغه د پیښې په ځای کې داسې وایي جان آغا شپې څو بجې وشل راغلې تقریبا دغه لاچیان کې ناست دې لاچیان کې ناست وئ دلته ناست وئ کونج کې څه ټیم نه څه ټیم پورې دلته ناست وئ یار خدای مې غاړه باندې د ورځې دغه لس شاوخوا وي نه د کور چې د شپې داخلېدی هغه همدغه که نه ښه لس پورې دلته ناست وئ لس بجو دې مشوره کړې ده فکر کوم ورځې بیا د شپې څو بجې دلته راغلی 11 بجې شپې راغلی د کومه دروازه وډبوله چې راغلی هغه د چا دروازه ده هغه معلم صاحب دروازه لاس ورته ونیسه کومه دروازه ده هغه د معلم صاحب کور دی هغه دې وډبولو بیا دا دروازه چا خلاصه کړه دا نه خلاصه هغه خلاصه هغې نه دې خوا لاره شته که ښه فیصل بیا هغه دروازه خلاصه کړه درته نو هغسې بیا په کومه ننوتی په هغې ننوتی حضرت بیا په همدغه دروازه ننوتلې په دې ننوته بیا کوم خوا لاړئ جنابه لاندې لاړلې صحیح ده کومه څه لاړې بیا دې ځي نه
شپړې مو باسه ځه ځه ودې وسې کومه سو بیا لاړې دلته راغلی دی دلته راغلی هغه دی دلته د کعبې ته معلم صاحب هغې خوا نه راغی ته کوم ځای ته راورسې معلم صاحب باندې کوم ځای باندې راغی هغه کټارې معلم صاحب د کوم ځای کې وو لاندې معلم صاحب د کوم ځای کې وهلو هغه لاندې نه راختو شو کوم ځای کې راختو کې وو راځه دلته راختلو هغه دی معلم صاحب بیا تور راورسېدو هغه ورسره وکړل معلم صاحب کوم ځای ما ورته راورسېدو چېرته دی وی پازه مو تاسو څوک چې کوم ځای کې د معلم صاحب راغلی دلته په څه شي وهلو دلته چاکو په چاقو دې وهلو بیا د لاندې بوتلو نه ها دلته ولې دا پورته پروت کنه دغه کېدای شي کولی شوی انسان دی نه کولی شوی هغه د پښ کې پروت راځه دا به بل چا وړي یو ځای له به غونډ کړي چې دا دې وهلو په چاقوګانو باندې که نه دا خو ځای په ځای شو ها ولوېدو نه اول ځای په ځای نه شو تر ډېره ژوندی و ښه او موږ مرګ له نه ورغلو چې دا به موږ مړ کړو بیا چې راکې وتلې لاندې دې کوم عکس العمل وکړلو لاندې درې نفره څوک څوک ول دلته صدیق معلم صاحب په پاس سملستو په دې شپه ورېځو باران دی له وجې دلته لاندې راغی سملستو چې کله دروازه ټک ټک شوه دا شهزادې دی چې خو ښکاري ټک ټک فیصل راغی دروازه یې خلاصه دا دې ځای کې راختو کړو دې ځای کې هغې خوا نه موږ راغلو چې راغلو چېرته ځای څوک یې موږ دلته ماشین هلته خرڅوي وایي نه چې بس دا نور څوک دی هغه لاندې راکوز شو ما دا په لانجه شو ما ته یې لاس راواچو ما مخې ښکاره کړو چې مخې ښکاره کړو به وار پرې وکړو بس همدې نه رسوایي جوړه شوه په دې زړه بوژنونکې پیښه کې 15 کسان لاس درلودی د دې ډلې د صدیق په نوم دغه تورن وایي کور ته په ورتګ سره رسوا شو د پیښې په ځای کې د ماشومانو د مور د وژلو کیسه داسې کوي ها صدیقه چې اوله کې راغلی که نه څو بجې وې تقریبا د شپې یاره ساعت ولا که معلوم غو د 9 بجو نسته و 9 بجو نه ایستو بیا کومه دروازه مو وډبوله چا وډبوله دغه ورو مې وډبول دغه کومه دروازه لاس ورته ونیسه لاس ونیسه د چا کور دی دا د میرزمان شیرزمان خان شیرزمان بیا دا وډبوله بیا دروازه چا خلاصه کړه فیصله بیا په کومې ننوتی بیا دغسې په ورننوت دې ورننوتی راځه راځه رانوتې بیا کوم خوا لاړئ بیا همداسې لاړو داسې لاړئ ته راځه او من دغلته کومه لاره دغه ځای کې زه ولاړم دلته دلته ننوتی او دلته ورنوتلو پوه شوې د هغې د جان آغا شیرزمان کاکا کوم ځای کې په چړو وهلو هغې ها هغې دلته پاس لکه چې ولې ختیځونو کې وهلو او دلته راځه بیا شاه زمان کاکا دې ته چا راوړو دلته شاه زمان کاکا چا راوستو بیا په چاقوګانو هغه وهلو دلته هغوی چا راوستو هماغوی راکش کړلو دلته بیا راوړلو بیا ها دلته هغه زنانه چې وه همدلته وله زنانه تا باندې کوم ځای نه رامنډه کړه زنانه همداسې چې راغله داسې ها کوم ځای نه راغله شپه نمبر مې دې ځای نصر وویل چې دې کوټې نه وروته او کړې دغه ځای نه مطلب داسې چې راغله ها یو پسې غږ یې وکړو چې ما وپېژندلې پته یې غږ وکړه وویل ما وپېژندلې بیا ما چې پېژندلې دی پوه شو بس بیا دې څه وکړه ورسره بس بیا مې وویشتله ودې ویشتله په څه شي دې ویشتله ماشینه باندې ماشینه باندې ښه شیرزمان کاکا خو جان آغا ویشتو صحیح ده تا په ماشین باندې دا ویشتو بیا د ماشومانو سره څه چل وکړه ماشومان سره هغه نور وړکې چې راغللو کوم وړکي خپل هغه متي ولا او فیصله دې دواړه چې راغله بس ماشومان سره دی دغه هغوی سره مې غرض نه څپه خبرې دغه زنانه ماشومان چا ویشتل متي ولا او فیصل دا دواړه دا توپنچه چا سره وه توپنچه چې و دې فیصل تومانچه وله زنانه یې دلته دغه شولین دلته چېرته دغلته ښه کوټې ته بیا زنانه چا وړه شي د خپل ته پرته وه دلته چا وړه دغه نه خو کوم دغلته ولګېدله ښه چې دلته ولګېدله بیا کوټې ته چا وړه زنانه کوټې ته نه وړه کوټې ته کېدای شي خپله لاړی خپله لاړئ او کېدای شي ځان یې کش کړی راکش کړي او ماشومان چېرته وو ماشومان مې نه دي لیدلي ماشومان چېرته شهیدان شول ماشومان مې ځکه نه دي لیدلي چې ماشومان فیصله او بل متي ولا چې و ماشومان د همدوی دغه و همدوی دواړه و ورسره پوه شوم زه ترې نور ووتم ته چېرته ووتې زه ترې ووتم پاس ماشومان چې ویشتل بیا ووتې نه ماشومان نه ویشتل نه و زه ترې ووتم نو ته څه پوه شې فیصله ما همدا دواړه راغله که نه فیصل چې له خپلې مور سره پلان جوړونکی دی وایي نیکه یې کلونه وړاندې د مور طلا خرڅه کړې وه چې نیکه یې بیرته مور ته نه واخیستې د دې طلا د لاسته راوړلو لپاره یې مور له جان آغا نومي کس سره خبره شریکه کړه چې وروسته یاده پیښه رامنځته شوه کله چې مونږ نامي کس رااخیستې وو دا ډېر پخوا یې اخیستې وو نو د مور مې ورته یاده وکړه چې کله یې مونږ لاس بند شو مونږ سره 1 روپۍ نه وه
نو مور مې ورته چې دغه ځای ما سره راکړه چې موږ لاس بند دی دغه زوی ته مې زه پېچې کاروبار جوړوم موږ غریبانان یو هغو ورسره ونه منله نو مور مې لاړله د ده یو خوریه ده د سیپور په نامه باندې ده ته یې ورته ویلې چې ده ته یې کله ورته ویلې نو هغه ورته ویلې چې نیکه مې ورته ویلې چې ما نه دي خرڅ کړی او زه نه یم دغه سرو نه زه نه ویم پوهه نو بیا چې کله مور مې دغه خبره د هغو سره جوړه کړې وه د جاناغا دي سره چې کله راغلم ما ورته دروازه خلاصه کړه نیکه نه مې کلیګانې واخیستلې چې کله مې نیکه په جاناغا مخلوص کړ معنی مې رامنډه کړله په صدیقي چې لاس وراچوو صدیق چې معنی مې په چاړه ووهله نور مطیع الله هم دانه تېره کړله بل هم دانه تېره کړه صدیق نور مطیع الله ډزې وکړلې نفران شهیدان کړله دغه قتل چې ده دا کاري صاحب دا معنی مې چې ده دا صدیق ووژله په چاړه یې ووهله بیا یې ویوړله حجرې ته او دغه نیکه مې چې دا جاناغا مړ کړی جاناغا هم په چاړه ووهه هغه یې وغورځوه نور هغه یې په ډز نه ده ویشته نور زه دې خوا ولاړم ما ورته وزر وزارې شروع چې خدای په خاطر داسې مه کوئ دغه روپۍ دومره نه دي نو په دې کې ایسته چې دا مطیع الله ډزې وکړلې ماشومان یې ټول په شهادت ورسولو دغه پېښه خو داسې وه چې یو څو ورځې مخکې په سرخوټ کې وشوه او د فیصل په نامه یو هلک و او د دې پېښې نه څه موده مخکې راغلی و نملې ته هم راغلی و بیا سرخوټ کې هم ناست او دنه ده نیکه د مور طلا اخیستې و هغه یې نه ورکول په دې هم سره وران و او د خارج په تګ هم سره وران و بیا بلې وراره د خورې د هغې زوی بیا و دوی څوک نه بیول نو په دې تړاو دوی سره خلاف شو دغسې یو دوستي او قضیه به ورته جوړه کړو او نفر به ورته پیدا کړو بس دا طلا به هم روالو او قوالی او پاسپورټونه به هم او د خارج د تګ نه به هم پاتې شي یو ماما چې و دلته و یو ماما خارج کې و د بچیو کار یې ټول خلاص کړی و بیا هماغه و چې څلور پنځه نفر و مونږ راغلو او ورغللو کله چې ورغلو دروازه هم ټک ټک کړه هغه راووتو د فیصل دروازه خلاصه کړه بس نیکه هم راغی خو بس لانجې کشو بګیر فیصل دې طلۍ دې مونږ وه نور شیان یې تا سبا بس نو بیا نیکه د ما مخلص خو رسوایي شو جوړه شوه رسوایي نه پسې ویشتل شروع شو ما کار ټول ګډوډ شو هماغه ولې ټول ختم شو د رسوایۍ په خاطر تورن جاناغا وایي فیصل ورسره طلا او اسلحه منلې وه چې له غلا وروسته به یادو غلو ته ورکول کېږي او یوازې به فیصل خپل د مور طلا لاسته راوړي ساله یې منلې وه چې تومانچه ده او کلاشینکوف دی او پیسې چې هر څومره هم درکړي او طلا به زه والم ما د مور یې اخیستې طلا به زه والم چاړې هم وي او تومانچې هم وي تومانچه به یې ولم او زیرزمینه یې کې په دې تورونو کسانو کې صدیق نومی وایي دوی یوازې د غلا په موخه د اسفندیار کور ته ورغلي وه چې له رسوا کېدو وروسته یې قتل ترسره کړ نوم مې صدیق دی د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم موږ دغه قضیې ته چې راتللو پوه شوې دا دغه د سرو پسې راتللو دا د سرو په خاطر راتللو بیا د سرو پسې راتلو هغه سره چې دی بس هغه سره بیا پیدا هم نه شولو مسلمت ونه هغه پیدا نه شو ما معلوم نه کړلو بیا چې و بیا سره وپېژندل شو بیا مالین صاحب مړ کړو مالین صاحب نه پسې هغه ښځه مړه شوله پسې ماشومان یې مړ کړل دا کله چې مالین صاحب سره دغه شو مالین صاحب سره چې د لاس په لاس شولو سره مخې لوڅ شولو بس هغه چې وګورو چې مالین صاحب خو دا وره وپېژندلو جاناغا په نامه بس بیا به دا زنانه هم رامنډه کړه پوه شو مالین صاحب چې دی جاناغا وویشو دا هغه چې دی دا زنانه چې دا نور ماشومان چې دي دا سمیربانه زنانه چې د ما وویشو هغه نورو چې رامنډه کړه هغه ماشومان یې وویشتل د ننګرهار د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د یادې پیښې قاتلین څه ډول نیولي دي په تړاو یې داسې وایي دا کار روان و داسې په ترتیب باندې خپل مسلکي ملګري هم په وخت سره موږ ولیږل ټوله بررسي وکوله تر دې پورې چې بیا دې ته چې موږ هغه کسان ولیږل هلته م هغه د خولې لاړې ورته معاینه کړي چې آیا دې ته څه ورکړل شوي که نه دي ورکړل شوي خو څومره مسلکي هغه چې و بررسي هغه ټوله موږ پوره کړه بیا د هغې نه وروسته چون چې دا موضوع د دې په کور کې وه داسې معلومات خاص نه کېده
ځکه هغه خلک چې په دې جرم کې دخیل وو هغې هم ورسره ژړا فریاد هم کو چغې هم وهلې اوازونه یې هم کول په فاتحه کې هم کېناستېدل او فضل خیرات ته مطلب اراده یې وه چې راشي نو موږ هسته هسته په ترتیب سره د ملګرو کار روان کړی و بیا معاون دی قمندان امني چې زه ورسره ناست وم د هغه له خولې نه او جنایي امیر صاحب چې موږ د سخود د ولسوالۍ ده هغې ویل چې د دې کوم کس و د دې کورنۍ نه چې همغه وخت کې ځکه چې دوی د وژنه کله شوې وه په دې برخود کې او لاس اچولو کې د یو کس دا ځای داسې زخمي شوی و کالیش کېدلي وو نو هغه یې راغوښتی و غالبا د فیصل نامي په نوم باندې ده د هغه له لارې نور منطقوي ملګري موږ امیر د منطقوي یا د هغې پرسونل موږ حتی تر دې پسې واچوو چې کومه رسۍ باندې دې تړل شوي وو دوکانونه یې ټول ولټول سر پاسه سل دوکان یې کتلي وو هغه دوکان هم پیدا شوه کومه رسۍ چې ترې اخیستل شوې وه خو البته هلته نوم یې نه و لیکلی په لیست کې نقدو باندې هغه رسۍ ورکړې وه نو بیا داسې وشو چې دغه کس نه شروع وشوه دنه تالاش شروع شو چې ولې دا ځای خو ده بیا هم دا موضوع نظام طرف ته اړوله خپله کومه نظریه خپل فکري چې و چې څه ځان سره یې قضیه جوړه کړې وه همغه به یې ویلې بیا له ډېر تحقیق نه وروسته چې امنیت ملګرو ته وسپارلی شو هغې ته نه تحقیق کوو معلومات یې وکړو نو دې نه بیا مخکې پیشرفي وشوه کومه زنانه چې کور کې وه او چې دې ګاونډۍ وه موږ هغه وخت کې هم په دې پوهېدو د بررسي له معلوماتو نه موږ ته معلومات کېده چې دا دونه نږدې ده ورسره ګاونډۍ ده نیمه خښته دیوال ده دا ولې په دې شور باندې نه خبرېږي ولې موږ سره سبز ثبوت نه و موږ خپل مسلکیتوب هغه کوم هغه چې هغه په کار واچوو موږ دې ته لاس لا نه اچو تر هغې پورې بیا هغې دې نه په وروسته لاړه او د دې زنانه سره ناسته وه داخل په کور کې او ملګري یو شاوخوا خوارول او صرف عملیات هم نه کوو ځکه چې دا یو نوم دلته په تحقیق کې د نجیب نامې اخیستل شوی و موږ ویلې که چېرته موږ دلته عملیات وکړو نو بیا به هغه خبر شي هغه به فرار وکړي نو هغه زنانه هم هلته نظر لاندې ساتلې وه او دلته دا تحقیق لاندې و خو همدې تحقیق کې د دا کسان ټول وښودل او هغې نه وروسته بیا الحمدلله ملګرو موظفینو ملګرو د امنیت ملګرو د ریاست ملګرو ټول په شریکه هماهنګۍ او تفاهم سره هسته هسته حرکت وکړو چون چې دا د کور خلک ول څوک په فاتحه کې ناست فاتحې نه یې راجګ که او څوک فرضاً په هدیره کې او څوک د قبر تر څنګه همداسې مختلف ځایو کې الحمدلله هغه ټول ونیول شول او فلحال د تحقیق لاندې ول الحمدلله تحقیق یې نه وشو هو په خپل جرم باندې اعتراف کړی ده او هغه لامل او وجه یې م ویلې ده هغه زیاتوي پیښه د غلا وه چې له رسوا کېدو وروسته د غلو له لورې دغه وژنه ترسره کیږي دوی اصلي هغه سپندیار په نوم باندې چې کوم کس ده هغه چې هلته قمندانۍ ته غوښتل شوی و د ولسوالۍ قمندانۍ ته هغې ته ملګرو مسؤلینو فاتحه هم کړې وه مجلس کې ورسره هم ناست و چې تا څه نظر ده ته څه وایې او مطلب دا ده چې تا څه هغه وویل چې یاره د خلکو له خولې نه یې دومره ویلي وو چې یاره څه پاسپورټونه موږ جوړ کړي وو اول کې موضوع داسې وه چې موږ ځینې ماشومانو ته د خپلو ماشومانو ته هم جوړ کړي وو په دوستانو کې هم ځینې ماشومانو ته جوړ کړي لکه ورېرونو ته خوریو ته هم نه و جوړ کړي یا خوریو ته هم جوړ کړي ورېرونو ته هم نه و جوړ کړي لیدلې وه غنا د نظر نه چې کیدی شي ما دغه بعضې ته جوړ کړي بعضې ته مې نه جوړ کړي چې ځان سره یې بوزم یا مې دا بعضې کسانو ته جوړ کړه دا مې لغوه کړل او خورۍ مې پکې داخل کړل نو دا د ده یو خبره وه بیا چې وروسته معلومات وشول لکه څنګه چې تاسې پوښتنه وکوله د غلا د دوی له خولې نه چې موږ تللي د غلا په نیت باندې خو دې کور کې د مخکې م سامان ایښی و موږ چې بررسي کومه کړې که تاسې هغه عکسونه وګورئ بعضې بکسونه څلور پنځه یو د بل له پاسه دي خو ټول قلف دي او بعضې ځایونه چې دوی ته کوم معلوم دي لکه هغه سرو بټوله چې سرې ته نجیب کړي دي یا کوم بکس بیګ دوی ته معلوم و او هغه یې مات کړی ده نو دوی وایي چې دوی له اقراره چې کیدای شي تاسې ورسره که لیدنه وکړئ یا مو کړي خپله یې وایي چې موږ پوځونه ته وکړي وه او د دې کور چون چې دواړو کورونو ترمنځ یو وړه دروازه ده او موږ هم په دې باندې حیران وو چې څنګه که بهر نه څوک راغلي وي نو داخل نه دروازه قلف ده که چېرته وتي نو صحیح ده په دیوال به وتي یا راغلي څنګه دي کومه دروازه چې بهر نه کور ته د هغه دې خوا نه قلف ده خو دا وړه دروازه چې په دې باندې دی راننوتي چون چې د کور خلکو دی وي چې موږ پوځونه ته وو د دې د وینا نه د غلا په نیت لاړو خو طبعا کوروالا د هغې چې د دې دا شکلونه ولیدل چې پوځونه یې تودي لاس ماسې سره اچولی د هغه مخونه یې لوڅ شوي بیا چې په دې باندې موږ پوه شو چې اوس افشا شو او دې خلکو ولیدلو نو بیا خپله وایي چې داسې یو ناتار مو شروع که او دا ووله او دا ووله ماشومان که تاسې وګورئ څوک دلته لګېدلی دلته مرمۍ وتې یو مرمۍ ویشتلي ماشومان بیا هغه نه وروسته چې دې ختم کړي دې هم سره برخورد شوی دا زنانه چې کومه شهیده شوې دې هم چې دا لاسونه معلومیږي چې لاس ما چې سره اچولی ویښتې موښتې یا وغیره دې په لاسو کې موجود و ازور یې ورسره وهلی چون چې څنګه ګاونډیان دې خپل خلک ول دا خپله غله و خپله قاتلینو نو ځکه نو غږ به چا رسولی و بل ځای ته بیا زیرزمیني وه ټولې سره چې خوارۍ ویشتلي هغه عکسونه موږ سره شته بررسي کې نو دې سره ویشتلي بیا هغه نه وروسته چې دې که مقصد و مطلب و
چې هغه پاسپورټونه وړل او یا غلا کول او سره و څه پیسې وې هغې وړي دي او کوم شیان چې دوی وړو هغه هم الحمدلله بېرته ترلاسه شوي دي اقرار یې هم کړی ده یو ملقاطق کلشینکوف هم غالبا ورسره ده هلته تاسو ته ښکاري او که ځینې یا تمانچه یا نور وسایل دي هغه ټول موجود دي ټول سره لاس په لاس نیول شوي خپله یې سپارلي او اقرار یې هم کړی په خپل جرم د ننګرهار مرستیال والي وایي په پیښه کې 5 کسه نیول شوي او د رسنیو هغه راپورونه یې هم رد کړل چې یاده پیښه یې په امارت پورې تړله. دې پیښه کې یو د اسفندیار خوریه او یوه خور وه یو د صدیق په نامه باندې سړی و جان آغا او د جان آغا 2 زامن وو همدارنګه د صدیق یو زوی و چې اوس تقریبا 5 نفره په دې پیښه کې نیول شوي د قومندانۍ کې موجود دی او د تحقیقاتو لاندې دي. د دښمن رسنۍ همیش کوشش کوي چې دوی داسې پیښې په امارت ورواړي البته حقایق پټېږي نه هغه ښکاره کېږي ولس هر څه معلومیږي پیښه کې چې د چا لاس هغه ټول نیول شوي رسنیو مخ ته ښودل شوي دي او د هغوی قرارات هم د رسنیو مخې ته راغلي هغه کومه پاها چې خواره شوي د هغه امارت رد کړي دي. د اسفندیار کورنۍ د افغان امنیتي ځواکونو هڅې ستایي چې پر وخت یې قاتلین نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي او د اسلامي امارت څخه غواړي تر څو دغه قاتلونو ته سخته سزا ورکړي. حاجي محمد داود یم د شهید شیخ جمال خوری یا اسفندیار تلوار د همه زوی یم اول خو د اسلامي امارت د مشرتابه په ضمن کې د ننګرهار ولایت د محترم مقام د سرخرود ولسوالۍ محترم ولسوال صاحب او په مجموع کې د اسلامي امارت د ټولو کارکوونکو څخه ډېره مننه کوو چې دغه ویجنه او ظالمانه پیښه کې ډېر سریع اقدام وکړ او دغه عاملین په وخت او په موقع سره ونیول. موږ په دې ډېر راضي یو. د اسلامي امارت محترم مقام څخه دا هیله لرو لکه څنګه چې دغه مجرمین په موقع سره او په ډېر سرعت سره ونیول نو هیله هم همدا ده چې په همدومره سرعت سره دوی په خپل جزا د اعمالو ورسوي او علنا په یو عمومي چوک کې عمومي محضر کې دوی اعدام کړي تر څو یو د موږ د غمځپلې کورنۍ دغه روح او زړه لږ تسکین شي بلکې دغه ټول ملت چې په دې پیښه باندې ډېر غمجن شوي دي هغوی زړونه لږ په ارام شي. میرویس یم د شهید شیردمان زوی نو پیښه خو همدغسې بس رامنځته شوله د شپې همدغه ظالمان راغله د غلو په نیت راغله او غلا په نیت راغله او که قتل ته راغله خو مسخت غلا یې وکړله او قتل یې وکړه او د اسلامي امارت نه ډېره مننه کوو چې غلی بس زر ونیول نو بیخي عاجل اقدام یې وکړه او اسلامي امارت نه همدغه خواست ده چې علني سزا ورکړل شي او نور څه نه غواړو همدغه یې موږ غوښتنه ده. د وژل شوي کورنۍ خپلوان وایي وړاندې دوی داسې فکر کوه چې یاده پیښه د امارت اړوندو کسانو کړې خو هر څه اشتباه وه د قاتلینو په نیول کېدو سره هر څه روښانه شول. موږ په خپله داسې اشتباه کوله چې کیدی شي چې د ولسوالۍ د حکومت څوک پکې دغه هلک مخکې په جمهوریت کې وظیفه لرله ډېره اشتباه هم همدا وه چې یاره دا به د هماغې وجې وي دا واقع به داسې پیدا شوي خو ښه خبره دا ده چې ډېره زر هغه فکرونه د خلکو بدل شول او موضوع روښانه شوله نو دا د اسلامي امارت د کارکوونکو توره او غیرتو تکړهتوب یې و چې دا موضوع ډېره زر تر زر خلکو ته رسوا او افشا کړه او بیا هم دا یوه خبره کوم چې غوښتنه م همدا ده چې ډېر زر د خپل عمل په سزا باندې ورسېږي د اسلامي امارت نه هم دغه غوښتنه ده. دغې خلکو ته نو دغه پیغام لرو چې د ځانه په حساب بختان کې راځي بختان څوک باید ونه وایي او شی چې حقیقت یې هغه حقیقت به سړی وړاندې کړي او متل ده وایي چې رښتیا راځي وایي دروغو به کلي وران کړي. په پیښه کې د کورنۍ 4 ماشومان نیکه او مور د غلو له لوري په قتل رسېدلي چې په تړاو یې 15 کسه نیول شوي دي. قاتلین د امنیتي ځواکونو له لوري قضایي ارګانونو ته سپارل شوي.